ایران پر اسرائیلو توغندي ورتوغولي. تهران وایي پر قونسلګرۍ د برید غچ اخلي. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. د اسرائیلو دفاع وزارت تایید کړي چې ایران پر اسرائیلو بې ډرون ورتوغولی دی. د اسرائیلو دفاع وزارت ویان ډانیل هګري په یو تلویزیوني وینا کې پر خپلو خلکو غږ کړی چې آرام واوسئ او دوی لارښوونو ته غوږ ونیسئ. نوموړی وایي بې پیلوټه الوتکې لا د اسرائیلو خاورو ته نه دي رسېدلي او ښایي ساعتونه وخت واخلي. د دې برید اټکل له وړاندې کېده او داسې ریپورټونه وو چې ایران ورته چمتوالی بشپړ کړی دی. ښاغلی هګري زیاتوي موږ په بشپړ ډول دفاع او بریدونو ته چمتو یو. موږ له امریکا او نورو ملګرو سره بشپړ همغږي لرو. د اسرائیلو دغه چارواکي زیاتوي چې د دغو بې پیلوټه الوتکو د لمنځه وړلو لپاره یې دفاعي سیستم فعاله کړی دی او پوځیان د خبردارۍ په لوړه کچه کې دي. اسرائیلو پر ایران قونسلګرۍ د برید مسؤلیت نه دی منلی، خو په پراخه کچه داسې فکر کیږي چې د دې برید تر شا د اسرائیلو لاس و. د ایران دولتي خبري اژانس سیرنا هم تایید کړي چې د سپاه پاسداران ځواکونو پر اشغال شوو فلسطیني سیمو د ډرون لوی برید کړی دی.